طالبانو ته د امرالله صالح غوسه وایي د زور واکمني به مو دوام نه کړي. نړیوالو سره مو خبرې کړي، مرستې هم در باندې بندېږي. دا چې طالبانو څه ځواب ورکړی، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل تازه پیغام کې چې د مرحوم 28مه اکس پاڼه کې خپور کړی، پر طالبانو سختې نیوکې کړي دي. هغه ویلي هره واکمني چې د خلکو په اراده او اساسي قانون ولاړه نه وي، نه مشروعیت لري او نه هم د افغانستان لپاره د حل لاره ده. امرالله صالح ویلي طالبانو د افغانستان سیاسي، ولسي او ملي بنسټونه له منځه وړي او د شریعت له جعلي تعبیر څخه په ګټې اخیستنې خپلې واکمنۍ ته د مشروعیت ورکولو هڅې کوي. هغه ټینګار کړی چې د طالبانو دغو کړنو نه یوازې بې ثباتۍ او فساد ته لاره برابره کړې، بلکې د یوې خونړۍ کورنۍ جګړې خطر هم زیات کړی دی. صالح زیاته کړې چې د افغانستان د ستونزو د حل یوازینۍ لار دا ده چې د خلکو په ملاتړ یو داسې مشروع حکومت جوړ شي چې د اساسي قانون پر بنسټ ولاړ وي. هغه دارنګه لیکلي د اساسي قانون منځپانګه او ډول د خلکو حق او واک دی. نړیوال باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د اساسي قانون پر بنسټ تعامل وکړي او دا چاره کولای شي چې د طالبانو ضد خوځښتونه سره یوځای کړي. امرالله صالح همدارنګه ویلي چې له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو سره خبرې کړي او ژر به د دغو هڅو پایلې ښکاره شي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان خلک د اساسي قانون جوړولو په اړه روښانه مخینه لري او دا موضوع ورته نوې نه ده. صالح د طالبانو د حکومت جوړښت په کلکه غندلی او ویلي دي چې د خلکو له ملاتړ پرته په زور واکمني کول یوازې د ناورین، فساد او بدمرغۍ لامل ګرځي. هغه له نړیوالو غوښتي چې د خلکو پر وړاندې عملي ګامونه واخلي چې افغانستان له اوسني ناوړه حالت څخه راووځي. طالب فعالانو بیا د امرالله صالح په ځواب کې ویلي چې افغانستان اوس د خپل اصلي واکدارانو لاس کې لوېدلی او ملت نور تاسو غوندې پردي جاسوسان نه غواړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.